سلامونه وخت بخیر زموږ د 5 بجو خبرو کې تکرار لاس نن جمعه د سالوغي 15مه چې د فبرवरी له 4 سره برابر د بسار کمپاوند په صبح خبرونه سره په افغانستان کې د کورونا ډېرېدل او د خلکو بېغوري هیوادوال روغتیایي لارښوونو ته پاملرنې ترڅنګ له نړیوال ټولنې هم غواړي چې تر څو د دې ویروس پر وړاندې مبارزې لپاره له دولت څخه ملاتړ وکړي. اقتصادي ستونزې او د 40 سلنې رسنیو فعالیت درېدل د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون پازوال وایي چې د دې رسنیو د فعالیت په درېدو سره په زرهاو خبریالان هم وزګاره شوي دي. د برېښنا کمښت او د صنعتي کارخونو د فعالیت ټکني کېدل صنعتګر وایي د برېښنا کمښت یې د کارونو پر فعالیت اغېز کړی او اړ شوي تر څو د کارګرو شمېر هم کم کړي. او چین ته د روسیې د ولسمشر سفر ولادیمیر پوټین له خپل چیني سیال سره په لیدنه کې پر بېلابېلو اسکارو په تېره بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي برنامو پر پراختیا خبرې کړي. بشپړ خبرونه. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو د شمیر ډېرېدو ته په کتو خلک د ویروس ته جدي پاملرنه نه کوي. یو شمېر هیوادوال روغتیایي لارښوونو ته پاملرنې ترڅنګ د نړیوالو سازمانونو غواړي تر څو د دې ویروس پر وړاندې مبارزې لپاره له دولت څخه ملاتړ وکړي. د عامه روغتیا وزارت هم مني چې د تېرو 2 میاشتو په پرتله د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شوي او د بودیجې نشتون له کبله د دې ویروس سره مبارزه کې هم له ستونزو سره مخامخ دی. په هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو ډېرېدل او د دې ویروس پر وړاندې د هیوادوالو بې پروایي. یو شمېر هیوادوال وایي چې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د ډېرېدو په حال کې دی او د درملنې توانایي هم نه لري، خو له دې سره بیا هم د دې ویروس پر وړاندې بې پروا دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د روغتیایي بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې کړکېچن حالت کې د افغانستان یوازې نه پرېږدي او له کورونا سره د مبارزې په برخه کې او د روغتیایي درملو په برخه کې له روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. د نړیوالو همدغه تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه افغانستان ته وکړي. افغانستان یو غریب هیواد دی او داسې بحراني حالت کې واقع دی. موږ ډېر جدي غوښتنه کوو چې افغانستان سره مالی ملاتړ او همدارنګه په درملنه کې کومک. گنان ما جامعه جهانی و کشورهایی که در مورد صحت توجه زیاد دارن خواهش میکنیم در افغانستان در مورد صحت، تعلیم و اقتصاد توجه داشته باشند و کمک‌های خود به افغانستان ادامه بدن تا مردم ما که تحت وضعیت اقتصادی دارند از این حالت بحرانی برآیند. د حکومت څخه مې دغه هیله ده چې د کورونا پیښې بیخي زیاتې شوي دي او امید لرم چې دغه پیښې به نورې مخته نه ځي او مخه به ډک کېږي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې وروسته له دې چې د نړیوال بانک مرستې ودرېدې، دا وزارت له کورونا سره د مبارزې په برخه کې بودیجه نه لري او اوس د دې ویروس د ډېرېدو له ستونزو سره هم مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال یو ځل بیا له مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د هیواد د روغتیا سکتور سره مرسته وکړي. وقتی که بانک جهانی تعهدات خود را قطع کردن، در وزارت مالیه به پروژه کرونا کدام بودجه خاصی وجود نداشت که ما به اساسی از او پیش می رفتیم و این پروژه را ما اکمال و تکمیل می کردیم. ما با چالش های زیادی عالم روبرو هستیم و ما از بانک جهانی و سایر دونرها و تمویل کننده ها می خواهیم که آنها در اینجا که تعهدات داشتن با مردم ما، تعهدات داشتن با مردم افغانستان، آنها باید با تعهدات خود استاد شوند. ښاغلی عمر په افغانستان کې د کورونا وضعیت نورو هیوادونو ته په کتو سره سم بولي، خو ټینګار کوي چې تیرو 2 میاشتو په کتو سره په هیواد کې د دې ویروس شمېرنه هم لوړه شوې ده. وضعیت کرونا نسبتا به کشورهای همسایه در افغانستان خوب است. الحمدلله تا هنوز ما اینطور گفته نمیتونیم که وضعیت زیاد قابل تشویش است، اما نسبت به ماه گذشته و 2 ماه گذشته آمار کرونا زیاد شده. په هیواد کې د کووډ-19 پیښو له ډېرېدو څخه اندېښنې په داسې حال کې لوړې شوي دي چې څو موده مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې دا وزارت د اومیکرون او یا د نوې بڼې د تشخیص لپاره تجهیزات او امکانات نه لري.
له شته حالت څخه د افغانستان وتلو لپاره باید نړیوال سازمانونه او هیوادونه پر هغه څه چې ژمنه کوي عمل وکړي. یو شمېر هیوادوال وایي چې وروستۍ ناستو تر اوسه د افغانستان د حالت په تیره بیا اقتصاد پر ښه والي هېڅ راز اغېز نه دی کړی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې اند چې د افغانستان په اړه ډېریو ناستو تر دمګړۍ سیاسي بڼه لرلې ده. د وروستیو بدلونونو وروسته د افغانستان د اوسني حالت په تړاو څو نړیوالې او سیمهییزې ناستې ترسره شوې دي. له دې منځه په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان کنفرانس او په روم کې د جیبي یا د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو ځانګړې ناسته چې د هغه موخه د افغانستان خلکو ته مرسته وه. خو یو شمېر هیوادوال وایي دې ناستو تر اوسه د خلکو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي تر څو افغانستان د اوسني حالت څخه ووځي. آن چیزی که تعهد میکنن عملی بکنن، در عمل بر ما ثابت بسازن که اونا همراه ما هستن، کمک میکنن، نه ای که در شعار باشه. هنوز تغییرات آنچنانی در وضعیتی که مردم داره نیامده، به خاطر کمکایی که تعهد میکنه اونا را عملی نکرده تا هنوز به صورت 100% و قطعی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې تر اوسه د افغانستان په اړه ناستې سیاسي اړخونه درلودل او له همدې کبله ښه پایله یې نه لرله. نشست‌های پیهمی که در این روزها و در این ماه‌ها بین سازمان‌های بین‌المللی، بین کشورها، کشورهای همسایه، کشورهای دور و نزدیک با افغانستان صورت می‌گیره، در حقیقت همش رویکردهای سیاسی داره. در حقیقت خاص افغانستان از اونا به شناختنشان و آزادی بعض حسابات بانکیشان است و اونا هم در حقیقت خواست تطبیق شرایط دارن که در دوحه پیشنهاد کردن. و برای نتیجه رسیدن یک برنامه موثر برای آینده سیاسی افغانستان باید سیاسیون خود افغانستان این نشست‌ها رو برگزار بکنن و از کشورهای دیگر من رئیس میهمان دعوت بکنن تا دیدگاه‌های افغانستان را اونا درک بکنن. له دې سره په دې وروستیو کې د افغانستان د حالت په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه ورځنۍ او ناروې هم 3 ورځنۍ ناستې ترسره کړې دي. خو غوښتنې دا دي چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته په کتو سازمانونه او هیوادونه د هیواد د اقتصادي نظام د ماتې د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه اوچت کړي. د مالي ستونزو له کبله په افغانستان کې نږدې 40 سلنه رسنیو فعالیت درېدلی دی. د خبرالانو د خپلواکې ټولنې اجرایي مشر او د افغانستان د خبرالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی حجت الله مجددي وایي چې د دې رسنیو د فعالیت له درېدو سره په زرهاو خبرالان هم وزګاره شوي دي. ښاغلی مجددي همداشان احتیا ورکوي چې د دې حالت په دوام سره به د راتلونکو شپږو میاشتو یوازې څو محدوده رسنۍ فعالیت ولري او نړیوال بنسټونه باید له رسنیو او خبرالانو څخه ملاتړ په پار یوه نوې کړنلاره ته لاسلاندې ونیسي. یافته‌های ما نشان دهنده از است که اگر به وضعیت اقتصادی رسانه‌های افغانستان توجه نشه وضعیت بدتر از این میشه و ما تا 6 ماه شاید چند رسانه محدود در مرکز داشته باشیم و پیشنهاد ما همواره به نهادهای بین المللی بوده که با یک رویکرد متفاوت از گذشته باید به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران از افغانستان بپردازند. په هیواد کې د برېښنا کمښت د صنعت د سکتور له رکود سره مخامخ کړی دی. د صنعتګرو ټولنه وایي چې د برېښنا کمښت د تولیدي کارخونو فعالیت اغېزمن کړی او اړ شوي دي تر څو په دې وروستیو کې د کارګرو شمېر هم کم کړي. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي چې د اوبو برېښنا وزارت هڅه کوي تر څو د صنعتګرو لپاره برېښنا چمتو کړي او راتلونکي پسرلي کې به دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د برېښنا د نشتون له کبله د کابل په صنعتي پارکونو کې د کورونو تولیداتو رکود. د صنعتګرو ټولنه وایي په یوه شپه ورځ کې د فابریکو د څرخ د فعاله ساتلو لپاره یوازې 6 ساعته برېښنا په پام کې نیول شوې چې دغه برېښنا د عادي تولیداتو لپاره بسنه نه کوي. د دغې ټولنې مشر وایي چې د برېښنا نشتون او د فابریکو فعالیت د دې لامل شوی تر څو ډېری کارګران وزګاره شي. 6 ساعته برق موږ ته په 4 ساعتو کې قیل شوی دی چې دا نشي کولی د پارکای صنعتي مکمل منظم برق ورکړي او دا کارګران موږ وساتو.
نو په دې لحاظ باندې زموږ غوښتنه د ټول امارت اسلامي د رئیس الوزرا نه د هغې نه د شورای وزیران نه د ټولو مشرانو نه دا ده چې صنعت ته توجه وکړي. صنعت د افغانستان په اقتصاد کې مثبت رول ادا کوي. له بل خوا د چارو شمېر شنونکي پر دې اند چې پر صنایعو پانګونه او د کورنۍ تولیداتو وده کولی شي د کار موندنې تر څنګ اقتصادي ستونزو له وتلو څخه هم له افغانستان سره مرسته وکړي. دا کارپوهان خبرداری ورکوي که چیرې حکومت په جدي توګه د خصوصي سکتور او د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي، افغانستان به د یو مصرفی هیواد په توګه پاتې شي. این وظیفه و مسئولیت حکومت است که به خاطر تامین برق فابریکات تلاش بکنه و به هر نحو ممکن برق و برقای صنعتی یک بار دیگه وصل بکنه تا ما باشه آنچه که از بیرون وارد میکنیم اون را در داخل کشور تولید. در صورتی که اگر بتانیم و باید بتونه دولت مسائل برق پارک صنعتی را حل بکنه، ما در حقیقت با 5000 فابریکه با 350,000 کارگر داخل اقتصاد افغانستان میشیم که خودش در حقیقت میتونه که یک نمود باشه، یک سند باشه بر دنیا که افغانستان کار میکنه، اقتصاد کار میکنه و سیاست اقتصاد با یکی است. په همدې حال کې اسلامي امارات وایي چې ډېر زر به د صنعتي پارکونو ستونزو ته رسیدنه وشي او د برېښنا وزارت صنعتګرو ته د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې کوي. وزارت انرژی و آب امارات اسلامی افغانستان در این عرصه در چند ماه اخیر کارهای زیادی کرده، با کشورهایی که از آن برق وارد می شود قراردادهای تازه‌ای بسته و در بعضی صورتها تلاش شده تا گنجایش برق را اضافه بکنه. در کل ما امیدوار هستیم انشالله از بهار آینده برق به اندازه کافی در اختیار پارک‌های صنعتی قرار خواهد گرفت. بلکې اوس مهال لسهاو فابریکو فعالیت له همدې کبله درېدله چې په اوسنیو شرایطو کې د سلهاو کسانو د وزګارتیا لامل شوی. د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیر خان متقي په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو سیاسي اړیکو پر پراختیا او اقتصادي سکالو پر سر خبرې اترې کړې دي. دواړو لورو همداشان د لمریزې برېښنا قانونو او سوداګریزو اړیکو پر سر هم ټینګار کړی دی. ښاغلي متقي د چین له سفیر څخه غوښتي چې د قانونو د پروژو چارې ګړندۍ کړي او په چین کې د افغان زده ستونزو په حل کې هم مرسته او همکاري وکړي. او اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. په کندهار کې زده کوونکي د دې ولایت په ښوونځیو کې د کتاب له کمښت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د کتاب د کمښت ترڅنګ په روان کال کې د خپلو ټولګیو تولیدو لپاره د سون توکي هم نه لري. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست دا ستونزه مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې روانې دي. په کندهار ولایت کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي نیمایي کال یې له کتابونو پرته تېر کړی او دغه کال د دې لامل شوی تر څو په ازموینه کې له خنډ سره مخ شي. دغه زده کوونکي د ټولګیو د تودولو لپاره د سون د توکو نشتون بله ستونزه بولي او د پوهنې له ادارې غواړي تر څو د دوی ستونزې هوارې کړي. موږ نه کتابونه لرو، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي. دا چې د چهارنیمه امتحانونه هم راورسېدل، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي، درسونه نه دي کتلي او هم دا رقم دوه جدي ستونزو سره مخ چې هغه یو د بخاري دي چې په تېر نظام کې به موږ ته مختله بخاري ښوول شوي وې، بوټي به په وخت راکول شو. نو تاسو پانه اوس نه بوټي شته او نه بخاري شته او بل زموږ جدي مشکل چې په تېر نظام کې هم هغه د کتابو دي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ادارې مسؤلین په دغه ولایت کې د کتابونو د ستونزې پخلی کوي، خو وایي چې دغه ستونزو ته د رسېدنې په پار هڅې پیل شوي چې ډېر ژر به هوارې شي. کتابو ستونزه شته، د تعلیمي ادارو د کریو ستونزه شته، دا رقم چې څومره ستونزې دي انشاءالله اسلامي امارت په رأس کې په رهبرۍ کې پوهنې وزارت او ریاست ولایت مقام دې ته ژمن دي چې انشاءالله په قراره اسباب او وسایل ته په کتو باندې به انشاءالله دا ټول ستونزې حل شي. سویلي ولایتونه بیا په ځانګړې توګه کندهار له کلونو راپدې خوا د کتابونو د نشتون له ستونزو سره مخ دی. سره له دې چې مسؤلین دغې ستونزې ته د رسېدنې هڅې کوي، خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. او په ننګرهار کې د چرمي څپلیو صنعت وده کړې ده. صنعتګر وایي چې دوی اومه توکي له پاکستان څخه راوړي او ترې په معیاري توګه
کیفیت لرونکي څپلۍ جوړوي او توکي ښه بازار هم لري. د دې صنعتګرو په وینا د دوی په لاس جوړې شوې څپلۍ د ننګرهار ګاونډیو ولایتونو ته هم استول کیږي. دا په جلال آباد ښار کې د څپلیو د جوړونې یوه کارخونه ده. د دې کارخونې مسؤلین وایي د دې کسب له زده کړې وروسته دا کارخونه د 15,000 افغانیو په ارزښت جوړه کړې چې د څو تنو لپاره هم کاري زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا د ننګرهار په کارخونو کې دمګړۍ 10 ډوله څپلۍ جوړیږي. نو ما د دې شي سره ډېر شوق او دلته را سره کارګر دي 4-5 کسانو را سره مخکې کار کوو. دغه جمعې کې بیا لږ زموږ کار کمزوری 1-2 میاشتې او بیا انشاءالله چې همدا څنګه سیزن شروع شي د څپلو خرڅ شروع شي نو موږ یې آماده کوو. موږ سره دا شاته ګودام دی الحمدلله جمع کوي بیا چې څنګه هوا ماته شي څپلو خرڅ شروع کیږي. دا صنعتګر ټینګار کوي چې څپلۍ د ماشین په وسیله نه بلکې په لاسونو جوړیږي چې هم ښه کیفیت او مناسب قیمت لري. کوالټي خو سامانونه راځي دي کې 2-3 قسمه سرمنې دي. یو والا کوالټي راځي کراچي والا سرمن ورته یو بیا لاور والا ورپسې راځي بیا همداسې 2-3 قسمه دي او الحمدلله موږ ښه نه ښه شی دلته جوړوو. جسیم ګل یو له صنعتګرو څخه دی چې وایي دا کسب یې د خپل پلار څخه ورته میراث پاتې دی چې مخکې له دې په پاکستان کې په دې کار بوخت و. جسیم ګل ټینګار کوي چې د دوی څپلۍ د ننګرهار سربیره نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. موږ پخوا په پاکستان کې کار کاوه. دا کسب موږ دې ځینه وړی پاکستان د زموږ مشرانو او بیا موږ ته نه هلته چل یاد کړ بس بیا موږ بیرته خپل هیواد ته راغلو په 2014 کې. دلته د دې شي مسلکیان داسې خاص نه وو بس یو زوم یو مغرور بس ور سره وراره وو. د دې ښار کې دې شي ډېر پیشرفت وکړ. پېښور نه نور استادان راغله چې موږ یې وکړو کارونه مارونه شروع کړو نو دا ډېر زیات دا کار وچلېد. دا شپږ کاله کېږي په 2014 کې موږ د پاکستان نه راغلي وو دلته بس لګیو. خوشحالتیا مې په دې ده چې مثال ما ته هېڅ نه محسوسېږي چې دا پاکستان دی دا افغانستان دی. خو دلته ډېر خوشحاله په دې وو چې مثال خپل وطن هم دی او خپل کسب کار. د صنعتګرو په وینا دا څپلۍ له ښو کیفیت څخه برخمن دي او دمګړۍ په ننګرهار کې د بوټونو او څپلۍ د جوړولو په برخه کې ډېرې کارخونې فعالیت کوي چې په دې ولایت کې د ډېرۍ لپاره یې کاري زمینه هم برابره کړې ده. زموږ د محل خبرې ټولګه همدومره وه. له پاملرنې څخه مننه. سبا د هوا حالت به هم همکار او وړاندې کړي. ښه شپې ولرئ. کابل نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه -3. مزار شریف نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 15. هرات اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15. جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 13. بامیان نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 4. کندوز نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 14. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 11. غزنی نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 3. میمنه نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 5. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 11. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 12. نوی ډیلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 15. تاشکند نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 19. دوشنبه نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 14. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 12. دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 19. استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 33. مسکو ورځ د تودوخې لوړه درجه -12. بجنګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15. او همداشان اشقاباد اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 14 اټکل شوی.